نوروز د مجوسیانو اختر. امام شاهستانی په خپل کتاب الملل والنحل، رابرټ بریفالټ په خپل کتاب تشکیل انسانیت او ګڼ شمېر نورو تاریخ پوهانو د عید نوبهار یا نوروز د پیل په اړه لیکلي دي. دوی وایي چې دغه نوروز د اورپالانو یا مجوسیانو لخوا د زردشت او ذوالقرنین تر وفات وروسته شاوخوا 480 کال مخکې له میلاده پیل شو. هر کال به په آذربایجان، فارس یعنی ایران او بلخ کې مجوسیانو لمانځه. لومړی کس چې د آتش پرستی یا اورپالنې بنسټ یې کېښود سیسان نومېده، چې د ایران د نیشاپور د هواق سیمې اوسېدونکی و.